قدرمندو دا د ابراهه زمانو ته وګورئ. د چا زمانو ته؟ ابراهه خو به پیژنې چې مکة المکرمه یې ړنګوله. قارسین علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دا د ابراهه زمان را یو ځای سوي دي. وای د عباس علمدار بیرغ او جنډه به په څه شي باندې ځوړندو؟ په مکة المکرمه او په مدینه المنوره باندې. تاسو یې پرېږدئ ګوري دا خلق دومره لوی اهداف لري. دا خلق د اهل سنت والجماعت څه کوي؟ بلکې د الله د عبادت مرکزونه، د توحید مرکزونه د دوی اراده د سلمین ځای یوسي. دوی د الله وحدانیت لمین زوړي او د موږ ول نسوار وکړي، نسوار ورخوسي کړي. تاسو یو نسوار ورخوسي کړي ترڅو د دې په خبرو باندې پوه سئ. ته د نسوار هدف لري، ته د نسوار ارمان لري. اهل سنت مسلمان ته وایم، اهل النسوار ته وایم. یو خو اهل سنت دي، بل اهل النسوار دي. د اهل النسوار ته وایم. د دې خلقو په اهدافو باندې خبر یاست؟ تاسو یې پرېږدئ. تاسو وګورئ مسلمانانو، یوازې دا نه دی خلقو دا د موږ بعضې اهل النسوار وایي چې دا خلق د اسلام له غمه مړه دي او د موږ ورونه دي او څه شی دي. هغه د تا اسلام قرآن دین دي څه کوي؟ هغه درته وایي چې زه دې په مکه کې لا نه پرېږدم، دا جنډه به زه په مکه کې په تا باندې رفومه، زه به په مدینه باندې در باندې دا جنډه درته رپوم. دا دومره لوړ لوړ اهداف لري دا خلق. او د ما بی غیرته مسلمان سي نسوار او چونډي ورخوسي کړي، بیا د موږ دغه مؤمنو مسلمانانو ته وایي، د صحابه او دفاع کوونکو ته وایي تاسې څه کوئ او څه کوئ. ګوري دا په مکه د سره خپل، دا اوس هم مکه خپله نه بولي، وایي مکه د موږ نه ده ځکه د دوی جنډه ورباندې نسته. دوی د رسول الله حرم خپل نه بولي. دا تر دغه مره اندازې دوی له اهل سنت والجماعت سره عداوت لري. او دوی ته وایم چې دا ارمان نه ده، دا ارمان ابراهیم درلودل، پلان یې راوستل تر څو مکې مکرمې ته ضرور ورسوي، خو الله جل وعلا کامیاب نه کړل، په ابابیلو یې مردارو هلاک کړل. دوی ته وایم چې یو اهل سنت والجماعت په دنیا کې نه وي، بیا به هم الله جل وعلا د حرمینو شریفینو حفاظت کوي. دا یاد وساتئ. بشک الله جل وعلا به څه شی کوي؟ د حرمینو شریفینو حفاظت به رب العالمین جل وعلا کوي. اهل سنت والجماعت کې ونه کړم ځکه دا د توحید، دا د وحی مرکز ده، دا د قرآن د نزول مرکز ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وطن ده، دا مکة المکرمه ده، دا هغه ځای ده چې الله په دې کې تر ټولو عظیم کتاب قرآن را نازل کړی ده. الله خپل اخیرنی وحی په دې مرکز ځای کې را نازل کړی ده، مرکز مکة المکرمه ده. دا د کفر او د شرک او د ضلالت بیرغونه به تاسو ګور ته دا ارمانونه در سره وړي. دا ګوري د دې خلقو ارمان د سیمو په مکه مکرمه خپل جنډۍ ورپو، په مدینه المنوره باندې خپل جنډۍ، او په مکه المکرمه او په مدینه المنوره کې دوی دا بدعت کلمه سی په اذان کې د اشهد ان علی ولی الله دا ارمان مو وبوته وایاسته. ان شاء الله ټول عمر به مو دا ارمان پوره نسی. دا مې د دې لپاره درته ښکاره کړه چې دا خلق څومره اهداف لري او څومره زیاته دښمني د رسول الله له امت سره لري، او د مو خلق ورسره څه فکر او سوچ کوي.